خلکو پرې خپل علاقه لري. زما نوم وقاص دی، زه د تاکان نه راغلی یم. زه خپل رور سره راغلی یم. زمونږ د رور ته د 3 ورځو نه شکایت و. مونږ چې کله کې ټي ایچ ته لاړو نو هغې راتلل چې یاره د ده ډینګي وایرس دی او پوزیټیو راغلی، خو هغې هېڅ قسمه څه دغه ونه کړو. مونږ ته ویل چې دې دغه ته بوځئ، کور ته بوځئ او پیناډال ګولۍ ورکوئ او جوس ورکوئ. نو چې مونږ څه ټایم کور ته راغلو نو دې زیات شو، حالانکې نن یې 3 ورځ ده. نن به تر دې پورې چې الټیانې ولګېدې. د 2:30 نه چې کوم دی سپینه وینه در 1:80 پورې راغله. نمبر مسله چې ګندونه ډیرانونه چې کوم دي هغه نه اوچتېږي ټایم په ټایم یعنې هغه صفایي نه کېږي. بل د ماشي سپری چې کوم دی هغه صرف او صرف هغه دوا جوړه کړي او کار نه کوي، یعنې تر دې پورې چې نه پې هغه ماشې مچ یو دغه نه کړي چې څنګه هغه دوا ختمه شي هغې بیا خپله کاروایي شروع کړي. یعنې مطلب هغه معیاري نه دی. سټیج چې دی نو هغې مختلف پیشنټ چې دي هغه مختلف ډیپینډ کوي. څه صرف د طبي سره راشي، څه داسې کنډیشن کې راشي چې هغې د خولې نه، د پوزې نه، د مختلف ایریا نه اینه را روانوي. بل دا دی چې انتظامات چې دي دلته موږ د دې لپاره خپل یو سلیوشن یونټ جوړ کړی دی. کوم انویسټیګیشن چې دي هغې کې ډینګي سیرالوجي دی، NS1 انټیجن دی، نو هغه ورته موږ دلته فري کېږي. فول وارډ ورته مختص دی، میډیسنز ورته فري میلاویږي. خپل سټاف دی موږ یې نګراني کې دلته پوره انتظام ورته دي لپاره. زه یم د بادر کلي او 4-5 ورځې چې زه ما باندې دردونه مردونه تب وراباندې راغله او تبې سره چې بس بیا ما ویل زه دا به میاشتې خپې خوږېږي هډوکي مډوکي خوږېږي. بیا پکې زه ابټاباد ته هم لاړم، هلته مې کار مار څه سیټینګ کولو، بس پکې بیا هغې ویل یاره ستا خو بیمار دی راشه هسپتال ته دې بوځم. چې بوتلم هغې راته ویل دا ټېسټونه وکړه. ټېسټونه یې وکړو دا تا ته مسله ده ډن کې دغه کوم ځای کې ټېسټونه؟ ابټاباد کې جي. ابټاباد نه ما ته ویل ته زه پېښور ته راغلم، شیرپور هسپتال ته. شیرپور هسپتال کې راته هر څه وکړه ټېسټونه، وایي دا ته لاړ شه دې هسپتال ته راشه، هغې کې ځای نشته.